اوس دلته وی اهمه مسله مؤلف دلته یو مسله راوړې ده ډېره فایدهمنه مسله ده یاد یې کړئ وی د ماشوم د پیدا کېدو نه پس هیڅ قسمه دعا ثابت نه ده یعنی ماشوم چې پیدا شي په دې ټیم کې خاص دعا نه ده ثابت دغه ټیم کې سړی وایي الحمدلله د الله شکر دی الله دې نیک عمله لوی کړي دا عامه دعا ده خو سړی غوښتی شي خو دلته چې تا ته وایي چې ثابت نه ده معنی د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت دا یې مطلب دی چې دې ټیم کې به ته څه نه وې نه د الله شکر ادا کا دعا د الله نه وغواړه چې نیک عمله لوی شي الله یې په ژوند کې برکت واچوي الله یې ستا د عزت سبب وګرځوي بیا د هغې نه بعد وایي البته د ماشوم په غوږ کې د اذان او اقامت باره کې علما وایي چې د اقامت باره کې خو هیڅ صحیح قول او حدیث موجود نه دی اقامت په باره کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه صحیح حدیث بالکل نه دی وارد نو اقامت د ماشوم په اذان کې کول د نه دی روا مگر د اذان باره کې څلور روایتونه راغلي دي پاگی کی صرف یو روایت ته امام ترمیزی حسن ویلی دی یعنی اغم صحیح نه دی حسن دی دا حسن د صحیح نه کمزور دی دا ولی دا څلورونه روایتونه اصل کې کمزوري دي او دا بعض علما سوي د بعض علماو دا قاعده ده وی دا کمزوري حدیثونه چې مراجمه کې چې لږ کمزوري وي نو سنه ستې جوړ شي نو ځکه د امت په دې عمل را روان دی او عام د امت علما وی دا جایز دي ولې وی صحیح ده اگر که روایتونه کمزوري دي خو چې دا څلور راجمه کړي نو یې سنه ستې جوړ شي او بعض علما وی دا بدعت دی سره شتینه زما خپل ځای خو زړه په دې مطمئن دی چې دا سره شتینه خو د دغه علماو د قول او د امت د عمل د احترام د لاسه موږ دا وایو که څوک یې وکړي نو څه حرج پکې نشته ځکه چې دا د امت د لویې برخې علماو دا فتوا ده هغوی د څلور روایتونه حسن درجې ته رسي نو چې حسن درجې ته پکې دا یو رسي چا پې عمل وکړو نو موږ ورته بدعتي نشو ویلی او که څوک یې نه کوي په دې چې هره روایتونه کمزوري دي نو هم څه خبره ده